ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. رب العالمین په قرآن شریف کې د 15مې سپارې په آخر کې او د 14مې سپارې په اول کې واقع ذکر کړي او هغه واقعه د حضرت موسی علیه السلام او د حضرت خضر هغې کې ډېرې د عبرت خبرې ډېرې د عبرت الله پاک چې قرآن شریف کې یو شی ذکر کوي هغې کې ډېرې فایدې وي په دې کې هم ډېرې د عبرت خبرې دي او د واقعي په آخر کې د یو نیک پلار ذکر دی. امام دا څو جمعې پرله پسې د نیکو متعلق او د ښو اعمالو متعلق بیان شروع کړی. په هغه بنیاد دا واقعه درته ذکر کوم چې ستاسو زړه کې د نیک عمل جذبه پیدا شي او د نیک عمل او د ښه عمل ښه به ورته ووایو ستاسو په زړه کې محبت او مینه او رغبت پیدا شي. د نیک عمل څونه فایدې دي. یو پلار نیک عمل کوي، یو نیکه نیک عمل کوي او د هغې فایدې قرآن شریف کې الله فرمایي چې د هغې فایدې الله د هغه بچو نه څو ته رسوي چې ده ته به فایده څومره رسېږي. دا بنیادي خبره. تېره جمعه هم ما تاسو ته دا واقعات ذکر کړل. تېره نه دا 3-4-5 جمعې پرله پسې یو سړی ښه عمل وکړي ده ته په دنیا کې به الله فایده رسوي او په آخرت کې. او دا نننی سبق ډېر عجیبه دی چې د یو نیک عمل د وجې د یو سړي د نیک عمل د وجې دا هغه بچو ته الله یو ډېر لوی فایده رسوي او ناشنا فایده را وروسته چې واقعه کې راشو نو تاسو ته به زه ووایم. حضرت موسی علیه السلام بني اسرائیلو کې ودرېد. علما لیکي بلکې حدیث شریف کې راځي او یو ډېر ښکلی تقریر یې وکړو بلیغ فصیح هشته بیان یې وکړو او رسول الله مبارک فرمایي چې داسې بیان یې وکړه چې وجلت منه القلوب د خلکو زړونه ویرېدل او ظرفت منه العیون او سترګې وبهېدې او زړه ویرېد د خلکو. ولې؟ ځکه چې پیغمبر بشیر هم دی او نذیر هم دی. د خوشخبرۍ د جنت هم ورکوي او د دوزخ او د عذابونو ذکر هم کوي. د هر پیغمبر دا صفت دی چې ته به 2 خبرې قوم ته کوې. یو دا چې که عمل دی وکړه الله به خوشحالۍ او جنتونه درکوي. دویم دا که د الله نافرماني دې وکړه نو الله به عذاب درکوي. نو هغه په داسې طریقه بیان وکړو حضرت موسی علیه السلام چې د خلکو زړونه ویرېدل، د خلکو سترګې وبهېدې، په خلکو هغه بیان ناشنا ولګېد. بیان اخلاص کوي یو سړی پاسې هغه ورته وایي چې ستا نه پوه انسان بل څوک شته چې تا نن کوم بیان وکړو دا خو داسې خبرې وکړې چې مونږ چاته نه وې اورېدلې او پیغمبر ته ډایرکټ د الله د طرف نه وحي کېږي. خبره ډېره مزېداره ده. نو تا سره ستا نه څوک هر رأیت اعلم ستا نه پوه زیات پوه چاته شته تا لیدلی دی؟ هغه ویل لا نه. دا خبره د ټیک وه درسته وه. هغې وجه دا ده چې پیغمبر د امت په نسبت باندې زیات علم لري. پیغمبر ته الله را لیږل کوي امت او پیغمبر امت لپاره استاذ دی. او د پیغمبر استاد ډایرکټ الله دی او کله جبریل علیه السلام پکې واسطه هم کي. نو هغه ویې نه خبره بالکل ټیک وه خو دا لفظ الله ته خوښ نه شو. داسې به نه وی، داسې به ووی چې الله اعلم الله ته پته به نه وی چې زما نه زیات پوی نشته. بعضې ځایونو کې بعضې صحابو ویلي دي انا اعلمکم زه ستاسو نه زیات پویم په دې خبره. هغه یو خاصه خبره یادوي. ابو حمید سعیدي رضی الله عنه یو مقام کې خپلو ملګرو ته وایي 10 صحابه سره ناست دي، تابعین هم ناست دي. او څه وایي؟ انا اعلمکم ستاسو په نسبت زه ډېر پویم په دې مونځ باندې بهذه الصلات په دې مانځ. علما لیکي که دې دپاره څوک دا خبره کوي چې د خلکو توجه ځان ته پیدا کړي او خلک ته زده کړه وکړي
او یو خاصه مسله کې پوهه دی نو دا خیر دی بیا جایز دی لیکن که مطلقا خبره دی وکړه چې د مانه زیات پوی بل څوک نشته نو دا الله ښه نه ګڼي په دې الله خفه کوي خبره دی ټیک هم د خدا به نه وی وفوق کل ذي علم علیم د هر پوی نه الله بر یو بل پوی هم پیدا کړی او د ټولو نه زیات علم د چا دی د رب العالمین دی حضرت مالک نه امام مالک څومره لوی سړی و په یو موقع کې چې چا تپوس وکړو د څلوېښتو مسلو څلوېښتو مسلو کې د دریو جواب ورکړه او په اوو دېرشو کې وی الله ته پته ده مالک غوندې لوی سړی زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه په یو موقع تپوس کېږي یو سړی ورته ودرېد هغه ځان سره مسلې لیکلې وې د اوویشتو مسلو تپوس یې ترې وکړ امام ابو حنیفه د اوو مسلو جواب ورکړو په شلو کې وی الله ته پته ان من العلم ان تقول لما لا تعلم الله اعلم ان من العلم ای من آداب العلم د علم په آدابو کې دا ده په یو شي نه پوهېږې دا به ووایې چې زه نه پوهېږم الله پوهېږي د مولایانو صاحبانو ته مې نن سبا ده زمونږ بعضې علما صاحب میدان کې روزي په دې فیسبوکونو لګیئ ما نه پوهې څوک نشته ما سره دې رواشي څوک دی ما سره باز څوکي ما سره یې څوک مناظره وکړي او زه به دا وکړم کښېنه مړه په قلر کښېنه سره یې څوک مناظره دا نه دعوې کې غټې غټې دعوې ټیک ده تاله به خدای علم او پوهه راکړي خو دا دعوې مه کوه غلطې دعوې په دې ټول خلک پوهېږي خلک خاندي ورپورې رستو څومره غټه دعوه والله قسم په خدای حضور پاک نه ده کړې دواړو جهانو سردار ته څومره لوی علم و څومره او پیغمبر مبارک فرمایي قل لا اسألكم ما اسألكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين تاسو نه پیسې نه غواړم په دې دین په دې تقریر په دې درس په دې بیان په دې وعظ په دې نصیحت که به وایي چې د خدای لپاره نه لګیا پیسو له لګیا وما انا من المتكلفين والله اکبر علما لیکي ای من المتصنعين في الجواب ځان جواب نه جوړم که الله راکه در به کم کرے نه نه در يسألونك عن الروح د حضور پاک نه تپوسو جو وته وی روح څه شی دی بس کینا جواب ورنه کو وحی راله د حضور پاک د پاره د الله نه نو بیا جواب ورکا قل الروح من امر ربي ډیرو مسلو کې د حضور پاک نه تپوسو وی څومره لوی علم خدای ورکړي علم الاولین والاخرین صنفونه علم لیکن بیا هم حضور پاک پاغي کې جواب نه دی ورکړي د وحی انتظار یې کړی وحی براله اندینه بخولې وبېدې نو بیا به جواب ورکړه دا دعوه چا هم نه ده کړې ما نه لوی څوک نشته او ما نه پوی څوک نشته او را میدان ته شو زه یې وښایه او بس زه درلم او ته راځه او مناظرې کوم بحثونه کوم داسې مو فوق کل ذي علم علیم که خبره دې درسته مې او ټیکه مې او په دې الله خفه کړي دعوې به نه کړي موسی علیه السلام خو دعوه ونه کړه جواب یې ورکړه خبرې ټیکه مو ځکه پیغمبر په امت کې ډېر پوی وي امت د پیغمبر نه زده کړه کوي او پیغمبر لیدل کړي وي لیس الخبر کالمعاینه هر څه په سترګو لیدلي او پیغمبر خدای ناپوهه نه پرېږدي هغه ته فورا الله فرشته رالیږي او پوهیږي یې لیکن دا لفظ یو پوټې د الله خوښ نه شو زما نه زیات پوهې څوک نشته فورا الله ورته اطلاع راولېږله بلا ولې نه حدیث کې راځي د بخاري تا نه پوه یو انسان شته یو سړی دی او هغه سړی ستا نه زیات پوهې دی څه مطلب شو تا سره د شریعت علم دی د تورات علم دی هغه سره د شریعت علم شته د خپل مناسب د شریعت علم یو زیاتی علم مې غله ورکړی چې هغې ته علم د امور التکوینیه وایي علم د امور التکوینیه هغه د ثواب او د عذاب سره تعلق نه لري د هغه علم هغه د آخرت سره تعلق نه لري د دنیا سره تعلق لري خو یره ورسره یو علم شته چې تا سره نشته دی ډېر څیزونه چې هغه په مکان کې لري او موږ ته نه ښکاري هغه له دا علم خدای ورکړی چې هغه ته هغه ښکاري هغه یې محسوسوي ډېر څیزونه دي چې پس وروستو زمانه کې کېږي وروستو زمانه کې کال لس شل کاله پس به کېږي تا ته پته نشته هغه ته ما دا علم ورکړی چې هغه په الله مخکې خبره پیغمبر خو بیا د علم په طلب پسې ګرځي هغه ته د ده و چې ستا نه پوه شته او دنه چې څه زده کم کم انسان چې بل ته ښودنه کوي هغه دا طلبي چې زه زده کم د بل دا قانون دی زموږ استادانو قسم په خدای د مرګ په وخت کې د وفات نه مخکې هغې به کتاب کاته
کتابونه دي باباجي خدای پاک دې اخر درجه برکتونه نصیب کړي اخر قبر اخر ورځم هغه کتاب کته خیر ورځ علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه چې زمونږ د دې وطن یو لوی د وطن نه د وطنونو لوی عالم وطنونو لوی عالم باباجي ماته ویل چې زه افغاني صاحب تپوس ته څوک به کور نه پرېښودل بچو ته پته ده چې زمونږ باباجي به ورغی نو هغه به یې دننه کور ته ملاقات لته د هغه به یې ډېر احترام کو عزت به یې کو قدر به یې باباجي به هم زما د هغه قدر کو هغه به وایي د اسمان لاندې او د ځمکې د پاسه دې وخت کې د افغاني صاحب نه لوی عالم بل نشته به دا وي یاره د دې نه 12 دي که 14 ورځې پس افغاني صاحب وفات شوی دی زه ورسره لاړم تپوس ته دننه کور ته ورغلو کور ته ورننوتو تاسو یقین کوئ کتابونه ورته خواره پرتو ګتا او پن ورسره دی او په هغې لګیا دي لیکل کوي هسې دې ته علم خو دریاب دی حاصلی به ملغلره د کوم سړی چې د ملغلرو بلد دی نو هغه که شپی کروزي لګیا دی هغه خپلې ملغلرې راوباسي اوس علم لار ختم شو سه اوس کتاب څوک ګوري مطالعه څوک کوي دا شی ختم نو د علم طلب روان شوي ما ته الله وښایه چې زه دغه سړی به کوم ځای پیدا کړم هغه وي مجمع البحرین یو ځای دی د دو دریابونو سنگم خیر اوس څوک یو ځای یادوي او څوک بل یادوي او دوه دریابونه ورته الله وښودل الله ته پته ده چې دا کوم دوه بحر اردن دی او دا بل بحر هند دی بهر کې زه دې کې خبرې نه کوم خو دوه دریابونه چې یو ځای کېږي الله کیف څنګه به زه سره ملاقات کوم وی ځان سره یو کب واله روید شوی تیلی کې واچوه چې کوم ځای کې دا کب جمدی شو په هو سمه دقل ته وایي دقه د قرآن شریف خبره دا نورې بعضې حدیثو کې هم شته او بعضې علما هم لیکلي دي په تفسیرونو کې ځان سره یو شاګرد واخیسته یوشع ابن نون وی زه چې روان شو تلل یو ځای ته ورسېدل هلته ستړي شو ستړي نو خو لکه ملګری ستړی شو خو داسې ستړی نه و چې ګنې مخکې نه ځو هسې بعضې وخت کې سړی ستړي نه خو دمه کوي دا ستړي لفظ بدل لرې کړم یو ځای ته ورسېدل هلته کې یو تیږې ته ډډه ووانه حضرت موسی علیه بعضې وخت سړی ستړي نه و بیا مو وده شي دمه په کور کې پروت خو خوب بیا مو ورځي ودي هلته کې پرېوته وده شو ملګری مخکې را پاسېد یوشع ابن نون هغه تیلی کولاو کړه تیلی کې یوازې دغه کب نو دا روید شوی کب هم پکې او نور خوراک هم پکې نو هغې ویې دورېږه لږ خوراک به وکړو بیا چې موسی علیه السلام راویښ شي نو ځو به خو چې تیلی سینګ کولاو کړه هغه روید کب جمدې شو وړقېده دریاب ته یې ټوپ کړې او قرآن شریف کې الله فرمایي فاتخذ فی البحر سربا په دریاب کې یو سورنګ جوړ کړ داسې سورنګ چې استاد شاګرد ته دقسې لاس کړې دا دوه ګوتې بره مسواکې او دا لاندې مټۍ ګوتې یو سورنګ جوړ شو پکې لا امسک الله جری عنه جریة الماء الله د اوبو هغه جریان او بیدل بند کړل او هغه سورنګ په دریاب کې جوړ شو دې ته معجزه وایي هم د موسی علیه السلام معجزه ده ګورئ دا معجزې بعضې خلک غلطه معنا کوي وایي چې د پیغمبر نه یو کار صادر شي هغې ته معجزه وایي دا کمزورې معنا ده کمه ده چې د پیغمبر نه صادر شو یا د پیغمبر په مخ کې د هغه د منشا مطابق صادر شو نو هغې ته معجزه وایي که سلیمان علیه السلام سره چې میږی خبرې کړې دي نو ته به دا نه وایي چې دا د میږی معجزه وه هدهد خبرې کړې دي مولا جرګک نو دا به نه وایي چې د مولا جرګک معجزه وه دلته به دا نه وایي چې دا د کب معجزه وه دا د موسی علیه السلام یا دا شاګرد یوشع ابن نون دلم الله پیغمبري رستو ورکړې ده بنا بر قول راجحه یاره د معجزه سیبه هغه سورنګ جوړ شو چې وخت تیر شو د شاګرد نه خدای خبره یې راکړه یېره شو موسی علیه السلام ملګري ته ویل چې ځو چې باقي سفر کوو روان دي ستړي شو دغه ځای پورې ستړي نو دا ځکه ما وختي خبره وکړه چې زما دا خبره به زه بدله کړم لاړل یو ځای ته ورسېدل نو ستړي شو نو هلته کېناستل ملګري ته وی آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا وی ناشته راوړه ستړي شو موږ په دې سفر کې حضور پاک فرمایي ښه حدیث دی چې هغه وخته پورې چې هغه تیږې ته یې ډډه والې وه ستړې نو هغې مقام و هلته هغه د سړی و خو دوی پرې پوه نه شو دې نه پس چې لاړل نو ستړي شو هلته یې هسې ډډه وواله ما خو تا ته وایي چې بعضې وخت سړی ستړي نه په کور کې پروت یې هسې بیسه او دې ما روده کېږي او راویښېږي وده کېږي او راویښېږي هلته لاړل او
نو شاګرد ورته وی چې وی ناشته راوړه هغه تیلی ته ګوتې کړې اوهو مانه خو موسی الله رسوله مانه خو یېره وه مونږ خو چې کوم ځای ډډه والې وه او توده وې ما تیلی کولاو کړه نو کپ دریاب ته ټوپ کړی دی دریاب کې سورنګ جوړ دی وما انسانیه الا شیطان ان اذکره ما نه شیطان دا خبره یېره کړه شیطان لکې وسوسې واچولې بس یېره مې شوه بس موسی علیه السلام پوه شو هغه غوسه ونه کړه حالانکې غوسه ناک سړی و موسی علیه السلام جذباتي انسان و غوسه ځکه نه شوه چې الله بس ما ویلي دي چې زما نه پوه څوک نشته اوس لږ لږ مې کړی چې بیا داسې نه کوم موسی علیه السلام ذلک ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا وی بس چې مونږ کوم ځای ته راغلي وم دقه ځای و زه چې ځو واپس رالل دقه ځای ته نو علماو لیکلي علامه عیني هم لیکلي دي حافظ ابن حجر فتح الباري کې نور علما هم لیکلي دي هغه سورنګ کولاو شوی و نور هم کولاو شوی هغې نه دونه سورنګ جوړ شوی چې انسان پکې مزل هم کولی شي دریاب ویښ ته رسېدلی و بس دواړه په هغه سورنګ کې ورننوتل او مخکې یو جزیره وه هغې ته ورورسېدل جزیرې ته لاړل حضور پاک فرمایي په جزیره کې یو سړی و اوده وملاستو یا اوده یا ویښ وملاستو او څادر یې په ځان اچولی او نیم څادر یې د خپو لاندې را تو کړی دی نیم یې د سر لاندې تو کړی ځان یې پټ کړی دی حضرت موسی علیه السلام چې څنګه ورغی نو لاول یې پې سلام واچو السلام علیکم ورحمت الله سلام به غلی چې که څوک ودي په زور به سلام نه اچي ولې چې د خوبه ونه دي او سلام دا فایده ده که دی ویښي نو دی به راپاسي سلام یې څنګه واچو هغه ویښ و هغه سر راښکاره کړه وی انا بارضک السلام دلته سلام کوم دی دلته خو څوک سلام نه پیژني او سلام څنګه واچو څوک یې هغه وی انا موسی وی زه موسی یم وی موسی بني اسرائیل د بني اسرائیلو موسی او قبل څوک وی او د بني اسرائیلو موسی وی سله راغلی وی دې له راغلی ما زه ستانه څه زده کړم دې لپاره راغلی دې نه علما معلومه چې ګورې هغه سره علم د امور تکوینیه و خو د غیب علم ورسره نو علم الغیب ذاتي هغه الله دی هغه بل چا سره نشته یعنې بیا دنه تپوس ولې کوو چې دلته خو سلام نشته تا سلام څنګه واچو تپوس یې ته ولې کوو چې څوک یې موسی د بني اسرائیل وي یا خو به ورته پته وه چې دا څوک دی او دا څوک نه دی دله راغلی وی دې له راغلی مه چې ستا نه څه زده کړم داسې یو شي د نه زده کړم چې هغه ماله فایده ورسوي رشد چې ماله یو فایده راکړي داسې یو شي د نه زده کړم هغه وی انک لن تستطیع معي الصبر وی ته ما سره صبر نشي کولی بیا ورته څه وی ای موسی تا له خدای یو علم درکړی چې زما نشته حضور پاک فرمایي بخاري مسلم کې او ماله چې خدای کم علم راکړی دی هغه ستا نشته تا په علم ځنې مکلف هغه زمانه کې به د یو قوم دپاره یو پیغمبر او د بل قوم دپاره بل پیغمبر د حضرت خضر په نبوت او په ولایت کې هم اختلاف دی بعضې حضرت وایي چې دی ولی د خدای دی نیک انسان دی او پیغمبر نه دی او راجح قول دا دی چې دا پیغمبر دی که دې کې یو څو خبرې داسې راځي چې د هغې نه معلومېږي هغه ټولې چې یو ځای کې د نبوت او د پیغمبري ته معلومېږي علمناه من لدنا علما او بل ځای کې فرمایي وي دا زما دا ما ته الله دا پویه راکړې د خیر هغې باندې تاسو زه وروسته پویم راجح قول دا چې دا پیغمبر دی بلکې په دې کې هم اختلاف دی چې څوک وایي حضرت خضر دا جمدی دی اوس هم شته صوفیان وایي صوفیه حضرات او محدثین حضرات چې په هغې کې امام بخاري هم داخل دی هغې وینا وی دا وفات شوی دی او بیا دې وڅوک په دې کې هم اختلاف دی څوک وایي دا د الیاس علیه السلام ورور او بعضې حضرات وی نه وی د یمن د یو بادشاهانو زوی و بعضې حضرات وی دا د ادریس علیه السلام ورور یا هغه ملګری و هغه د زمانې انسان و او څوک وی نه دا الیاس علیه السلام او دا یو کس و هغې نوم و دی لقب بهر کې کوم چې پیغمبر نی ویلی رسول الله صلی الله علیه وسلم یا هغه د صحابو په هغې باندې څه جزم نی کړی نو هغې کې موږ ثبوتې موتې نه و نه پکې څه فایده شته چې موږ 140,000 تقریب پیغمبران تقریبا دا چې بعضو کې د علماو اختلاف دی چې دا نبی دی که نه دی یو حضرت خضر دی او خضر ورته ولې وایي خضر ورته په دې نسبت وایي دا خضر خضر هم ویلی شي خضر چې دی به په اوچ ځای کېناسته هغه ځای کې به لاندې خدای پاک شنه راوخېجوله کبل وغیره نو تک شین به شو د دې ټولو خبرو نه معلومېږي
چې دا نبی او دا پیغمبر والله عالم باقي الله ته پته ده په هر کې فرونو او ته وایي چې ما سره که علم د تا سره نشته ما سره به صبر ونه کې هغه علم ته نشي ټینګولی نشي برداشت کولی حضرت موسی علیه السلام ورته وایي نه زه به کوشش کوم چې د صبر وکړم مونږ طالبان وایي که نه وایي دې نه دا مسله معلومیږي چې که استاذ په شاګرد یو شرط ږدي نو یې ښودی شي نو شرط یې پرې ولګاو ورته وایي ښه نو داسې کار به کوې که ما یو کار کو نو فوري به منځ کې ته خبره نه کوې زه به وروستو تا پویم میانس کې به خبره نه کې موسی علیه السلام ان شاء الله زه به کوشش کوم چې زه په میانس کې خبره وکړم ان شاء الله وي دواړه روان شو دا هغه ځای یوشع ابن نون ورسره دی قرآن یې نور ذکر ځکه نه کوي چې یو تابع دی یا کیدی شي چې هغه ته وایي چې ته واپس ځه زه د سره سبق زده کوم روان شو نو هغه زمانه کې خو په دریابونو پولونه نو او سمندر دریابو یو کشتی را روانه حضرت کشتی والا د حضرت خضر وپېژند هغه ته پته وه چې د یو ناشنا کارونه کوي ناشنا کار کوي د دین کار کوي خلکو دعوت ورکوي وغیره پس هغې رالل او دوی کشتی ته وخېجول او بې د کرایې نه او بغیر د پیسو نه وخېجول حالانکې کشتو کې به خلک په کرۍ باندې تو بې د کرۍ نه کشتی ته وختل چې کشتی روانه شو سمند روانه لاړه نو حضرت خضر هلته نه یو شی راواغشته یا ترخز یا صبر یو شی راواغشته چې ډق یې ورکړو د کشتۍ نه یو غټه تخته وویسته موسی علیه السلام ورټوپ کړې لاس یې کلک ونیو ورته ویې دا څه کې خرقتها لتغرق اهلها د خلک غرقې د خدای بنده خدای تخته وویسته اوس به اوبه ټولې کشتۍ ته رادننه شي سمندر دریاب د ټول خلک به غرق شي بله خلک په کشتۍ کې ناست وو چې دی څنګه ووې نو حضرت خضر او موسی علیه السلام مفسرینو لیکلی دي یو څادر راواغېسته او کوشش کوي چې اوس هغه کشتۍ کې هغه سوړو کې ومنډم هر څه چې اوبه بندې شي اوبه رانه شي هغه څادر ونیوه اخ یې غذار کړه یخوا شه راته ما نه وې چې زما په خبره ته صبر نه شي کولی باړو یو څاڅکې هم را دننه نه شو یو څاڅکې اوبه هم رانلې او بس موسی علیه السلام پوه شو زمونږ طالبان وایي چې موسی علیه السلام ولې دا کار وکړه وروسته وایي خبره یې یېره واغه شرط که یېره مني نو د پیغمبر قانون دا ده چې د هغه مخکې د شریعت خلاف یو کار وشي ظاهرا او لازما دا غیرت کوي چې اونه کې دا خو تقریر د پیغمبر شو چې د شریعت نه خو ظاهر کې خلاف و پردی کشتۍ بغیر د هغه د اجازت نه تختې استل او ظاهر کې خدا و چې اوبه به رادننه شي کشتۍ به غرق شي نو موسی علیه السلام پې چپ نه شو پاتې کېږي چپ پاتې شوی وي دا دې ته تقریر وي زموږ طالبان په پوهېږي بیا خو به دا د دې خبرې دلیل و چې د هغې په شریعت کې دا جایزه وه چې پردی کشتۍ ماتوه هغې په شریعت کې دا جایزه وه چې پردي خلک غرقوه نو ځکه یې ووایي خو چې هغه ورته ووایي او موسی علیه السلام هم وکتل چې اوبه نه رادننه کېږي بس خاموش حضرت خضر دې وخت کې یو مرغۍ راله د کشتۍ په غاړه کېناسته یو مخوک یې ورښکته کړه یو ټونګه ویوواله او د هغې نه په مخوک کې اوبه راواغېستې یو لاړه حضرت خضر موسی علیه السلام ته ای موسی وی دې کشتۍ دې د مرغۍ چې په دې مخوکه کې دا کم ساس کې راواغېسته که نه دا ساس کې وی که زما علم او ستا علم او د دې ټول مخلوق علم را یو ځای کې که نه دا ساس کې چې د دریاب په مقابله کې څومره دی د دې ټول دریاب د خدای د علم مقابله کې زمونږ دا دام رام نه دی مطلب دا دعوه به نه کوي چې زما نه پوه څوک نشته د ټولو نه زیات وی او علم په دن او بهر او په ځمکه او د ځمکې په تخمونو او په دې اونو په دې بوټو د چا دی د الله پاک قرآن شریف کې الله فرمایي ما یو بوټی کرلی دی مثال په طور یو ګمله کې د ګلاب چې راغونډې کې نو ټولې پکې 100 یا 200 پاڼې بني او هغه پاڼې غورځوي ما ته پته نشته چې څو پاڼې غورځولې ما کرلی دی یو بوټی دی او قرآن کې لا ما تسقط من ورقة الا يعلمها په دې ټوله دنیا کې ځنګلونو کې په دې ټولو چمنونو کې او په دې ټولو باغونو پټو کې یو ځای کا چې څومره دنیا د غرونه دي چې څومره پاڼې پریوزي الله ته پته لا ولا حبة في ظلمات الارض الله د ځمکې په تل کې زمیندار یو موټی دانې راولي او وینولي ورته وایي هغه دانې راغونډې که قسم دی کې درته راغونډې کړي خو خاورو کې غیبې شوې په دې خاورو کې دننه چې څومره تخمونه دي بعضې داسې تخمونه دي چې هغه موږ ته په نظر هم نه راځي لکه د خریلي تخم داسې تخم لکه د څه ورته وایي د دې کبل
او د دې درب او د نری نری تخمونه مونږ ته په نظر نه راځي د الله په ذات قسم چې دا ټول الله ته معلوم الله داسې علم نه دی صاحب ټول مخلوق فرشتي او کائنات او دا انسانان او پیریان او دا ټول جمادات دا ټول داسې الله ته دي لکه پلیټ کې چې تا ته مخامخ یو څو څیزونه پراته دي په دې هم ستا علم نشته چې دا پلیټ کې درته څونه مټیان پراته دي یو مټی څونه وزن دی په خدای قسم چې الله ته دام پته ده چې دا نن په 400 کې دونه مټیان جوړ شو د یو مټی څونه وزن دی دې کې کم شی الله ډېر لوی علم ان الله خبير بما تعملون چې تاسو کې الله خبر علیم الله ډېر لوی پوهه لري ډېر علم لري هغې کې د انسان عقل د سره کار نه کوي یو شي ته د انسان عقل رسي بل ته د انسان عقل بالکل نه رسي یو کب ته تا وایي یو میږي ته دې وایي کب ته دې وایي میږي ته دې وایي چې انسان خو ایټم بم به جوړ کړی دی ایټم بم څه ته وایي دې ته وایي دې ته وایي د میږي ذهن د هغې برداشت کولی شي نه د کب په ذهن کې دا راتلی شي چې جذب وي او الوزي دی د میږي په ذهن کې دا راتلی شي کوم میږي چې دلته ګرځي دا په دې دنیا کې دا راتلی شي چې مکه هم شته او مدینه هم شته او یورپ هم شته او افریقا هم شته او دریابونه هم شته او غرونه هم شته ځه میږي به وایي چې ما خو ټوله عمر په دې دنیا کې تېر کړ ما خو نه امریکا ولیده او نه مې برطانیه ولیده میږي ذهن کمزوری دی کمزوری د دې څیزونو عقل د میږي ذهن نشي راغښتی نه د میزایل رفتار او نه دا ټول میږي ته ووایه نو ابو چې دا څه پاګلی دا تاسو ته څه وایي هسې زموږ مثال د میږو نه هم کم دی ما قسم په خدای د خدای ډېر لوی طاقت دی دې نه اندازه ولګوه زما ورونو کوم مشین او کومه پرزه چې الله پاک د ماشي په وجود کې ایښودې ده دغه مشین او دا پرزه د اتي په وجود کې پرته ده اتي ګرځي ماشي هم ګرځي اتي خوراک کوي ماشي هم کوي اتي نه زیات دی اتي خړتم باندې ځان ته شی راکاږي خو خړتم په یو ځای کې خښولی نه شي او ماشي خپل خړتم د انسان په دا سخته سرمن کې موردن نه کوي اتي پر نشي والی او ماشي پرم وی اتیم خوراک کوي ماشي هم کوي اتي هم ازمي ماشي هم ازمي اتیم بچي راوړي ماشي هم بچي راوړي دا هغه کارخانه هلته پرته ده د څه کم زیات په لږ ډېر وي خو هغه کارخانه پکې ده راشه که نه داسې بل څوک کولی شي نشي کولی الله ډېر لوی طاقت دی د الله ډېر لوی قدرت دی نو موسی موسی وایي زما او ستا علم چې یو ځای کې د دې ټولو کائناتو د الله د علم مقابله کې دغه مثال وګڼه لکه د اساس کې دریاب په مقابله کې عرف کې د اساس کې د دریاب په مقابله کې څه ډېر معمولي خلک ګڼي دغه زموږ علم روان دي چې کوز شو هلته یوه علاقه باندې تېرېږي ماشومان دی دا صبي غلام یلعب مع الغلمان هلکانو سره لوبې کوي تاریخ کې راځي دا مفسرین لیکي خشته ښکلی هلک و هلک دی نابالغه دی حضرت خضر ورغې هغه ماشوم یې راونیوه او د سر یې په دې خپلو دواړو لاسونو کې ونیوه او زور یې ورکړه او چیپړ یې کړه په هغه ځای یې مړ کړه پیغمبر طاقتي ما خو چې دې ټولو خبرو نه معلومیږي چې د خدای نبوت ورکړی چې مړ یې کړه موسی علیه السلام کلک د مټه ونیو دا دې څوک کړل قتلت نفسا زکیة بغیر نفس خو ناروا دې کړل ماشوم بچې دې مړ کړه بیا ورته دلته موسی علیه السلام که شرط هم لګولي خامخا به تپوس کوي که ویې نه کړه نو بیا خو تقریر د پیغمبر شو طالبان پرې پوهېږي بیا خو بل ماشوم به جلجیز شو ځکه موسی غږ ونه کړ ورته یې وې تا ته ما نه وې ما سره اوهو شرط تېر شو چې ځو روان دي یو ځای ته ورسېده هغې خلکو نه یې مېلمستیا وغوښته چې مونږ مېلمانه یو او مونږ له روټۍ راکړې لم یضیفوهما هغې مېلمستیا ورنه کړه ماشومان مېلمستیا ورنه کړه بس دوی دغسې لاره په غریبانانو تېره شوه په لاره تلل څوک وایي دا انطواکیه ده څوک بل خو ما تاسو ته وایي چې دغې خبرو کې مې غرض نشته یو دیوالو قرآن شریف کې الله فرمایي یو دیوالو یرید ان ینقدر مایل حدیث کې راځي یو طرف ته داسې کوږ او قریب و چې دا دیوال پرېوتی وي حضرت خضر ورغې او دیوال ته لاس ورړم کو او دیکې ورکړه او نه یې غې کړه برابر یې کړه دیوال
برابر یې کړ. حضرت موسی علیه السلام ورغی وی دا دې څوک کړل دیوال دې وله نیغ کړ خو دې ښونه کړل دې خلکو مونږ له ډوډۍ رانه کړه وږي یو مونږه نو دا دیوال که دې نیغه نو په دې به دې ته مزدوري اخیستې وه چې لکه دا دیوال مو پرېږدي دله یې نیغ کړم راکوی پیسې نو خامخا به هغې پیسې درکولې نو مونږ به پرې ډوډۍ خوړلې وه بس حضرت خضر ورته وی هذا فراق بیني و بینک زما ستا منځ کې نه کېږي دا خو زه به یو کار کوم او ته ما د مټه رانیسي یو کار به کوم او د خلکو مخکې به ما ملامته کوې چې دا دې څو کړل دا دې څو کړل بس اوس وی راځه چې درته دا ټولې خبرې وکړم چې دا کارونه مې ولې وکړل او تا په مې اعتراض وکړ ګورې وی هغه کښتۍ نه چې مې تخته وویسته دا د لسو مسکینانو کښتۍ وه غریبانان فقیران بلکې زمونږ بعضې علماو د روایت په بنیاد لیکلي دي چې څه پکې شلیان او ګوډیان او څه پکې روغ لګیو په دې کې دریاب کې هغې ځان له خپله مزدوري کوله چې روغو مزدوري کوله رنځورانو له په خپله هم ډوډۍ خوړه کان وراءهم ملک یأخذ کل سفینة غصبا شاته بادشاه اعلان کړی دی چې کمه عایشه صدیقه په بل قرائت کې وي کل سفینة صالحة بادشاه اعلان کړی دی چې کومه روغه کښتۍ وي هغه نیسئ هغه ضبط په حق د سرکار په دې وخت کې یو سرکار دا لوبې کوي پردې شی غصب دا غصب شو دا د سرکار په نوم وقف ختم کومه روغه کښتۍ ده هغه به د سرکار په نوم ضبطي اعلان شوی دی او کښتۍ ور روانې دي نو چې کومې روغې دي نو هغه بادشاه ونیوي چې کومې خرابې دي نو هغې ته ګوتې نه وړي نو ما دا ځکه عیبجنه کړه تا مې ته وویسته چې بادشاه ګیره نه کړي د دې یتیمانانو مسکینانو نه ضبط نه کړي په دې وجه باندې ما په دې کښتۍ کې دا عیب پیدا کړ دلته کې حضرت خضر ته الله دا پویه ورکړې ده چې وروسته بادشاه روغې کښتۍ نیسي او د موسی علیه السلام په ذهن کې دا پویه نه وه نه نو خبر ما ځکه عیبجنه کړه چې دغه ظالم بادشاه ته ګیره نه کړي هغې ته یې ونه نیسي وی کم چې هلکو او ما مړ کړ د الله په علم کې دا وه چې دی لوی شي دی به کافري خو لا ماشوم دی او دی به د مور او پلار د ګمراهۍ ذریعه ګرځي مور او پلار به د ده د وجې نه ګمراهان کېږي اوس یې مور او پلار مسلمانان دي ګمراهان به شي ما د الله په حکم باندې هغه ماشوم مړ کړ سم مې کړ او خدا دی چې په ماشوموالي کې مړ شو بنا بر قول راجحه کم ماشوم چې په ماشوموالي کې مړ شي د بلوغ نه مخکې هر څوک چې وي نو الله به جنت ته لیږي یو خو هغه به خدای پاک جنت ورکړي او دویمه سره دویم دا چې مور او پلار به د ګمراهۍ نه بچ شي علما لیکي د روایت په بنیاد باندې چې الله پاک دغه مور او پلار له د هغې ماشوم په عوض کې یو جینۍ ورکړه دومره پورې روایت کې شته تر وروستنۍ خبره دا د تر تاریخ په بنیاد دی یو جنۍ خدای ورکړه خیرا منه اراد الله ربک ان یبدلهما خیرا منه زکاتا څنګه دی اقرب رحمتک غالبا خدای ولې یو جنۍ ورکړه اوس به ته وایې چې ښه ده هلک په ځای جنۍ شو هلک په ځای جنۍ سبا خو موږ هلکانو ته خوشحالي یقینا هلکانو ته خوشحالي پکار ده ولې پکار ده هلکانو په شانتې لکه ساوارث شو جنۍ خو د بل د کور د لاړه بچی دی نه نو مال به د نورونو ته نورو ته پاتې شي نمبر 2 چې هلک پیدا شي نسب نه باقي پاتې شو چې جنکۍ وي جنکۍ ختم شوې نسب ختم شو به دا سړی یو څو سموده پس لاړ شي ختم شي هلک خو بهتر دی زامین په شان هلک نه بشرجان ته ښه دی بشرجان ته په دې ښه دی چې ناتونه وایي هم ناتونه وایي خو ټول یې د نه زده کړي نو هلک بهتري زمارو هلک خوشحالېږي خفه کېږي ما د دې زمانې جینکۍ د هلکانو نه ښې دي خفه کېږي ټول نه یادوم څه پکې سمه مې ولې هلک خو چې ښځه وکړه که نه دوندوڼی بس خور الا او مور بلا او ښځه نعمت ته خدای تعالی قصه ختم په پلار څوک پروا نه ساتي په مور څوک پروا نه ساتي رښتیا راته وایم لور په پردي کور کې ناست دی
ډوډۍ د بل خوري، جامه د بل اغوندي، اوبه د بل دي، دارو درمل د خاوند دي، او چې لاس پورته کوي په خدای چې د خاوند نه مخکې د مور او پلار ته کوي. لکه ټیک مې وایي که غلطه مې وایي، مه خفه کېږئ، خدای دې ټولو له زامن ورکړي، خو که د چا زامن ني او لوڼه وي که نه، مه خفه کېږئ. دوا ذریعه دې شته. زوی د جنت زیری نه دی راغلی او په لور راغلی. حدیث کې دا نشته چې د زوی تربیت دی وکړه نو خدای به جنت درکړي، او په حدیث کې دا شته چې لور خدای درکړه او د هغې د ښه تربیت او پالنه وکړه نو خدای به دله جنت درکړي. زړه خفه یي که نه چې زوی مې نشته. غواړئ د خدای نه زامن، غواړئ چې نسب او میراث او هر څه دې برابر شي، هغه غواړئ، خو نیک بچی غواړه، صالح بچی، حافظ بچی د خدای نه غواړه، عالم بچی غواړه. نن سبا لونه داسې مې ولیدل د مخکې ورځو کې، مخکې خو نه یو 2-3 کاله وشو غالبا، یو ځای ته چا بوتلی و نو بیا وایي چې دلته کې یو سړی دی او هغه ته دوا وکړه، بیمار په کټ کې پروت. زه لاړم نو هغه ته مې دوا وکړه، کټ کې غریب پروت و، نه یې لاس خوځولی شو نه یې پښ خوځولی شو، داسې فالج والی و چې د هغه لاس په نه شو خوځول، کټ کې پروت. ځکه مې دا غریب یاره اوس ما نه هېر دېر که زمانه وشوه چې 19 کاله و که 20 کاله وي په دې کټ کې پروت. هېر مې دي، اوس خطا کېږم جومات کې ناست یم، یو 19 یو 20 کاله وي د کټ کې دقسې دا پروت دی. هلکه دا یو لور یې ده او د هغه لور کره پروت دی، لور یې خدمت، اړول راړول او دا ټول خدمت یې لور. دا خو بلکل جنتي ده، دا لور دا خو په دنیا کې جنت دی. دا لور جنتي ته ګورې، خدمت په بنیاد او د حدیثو په رڼا کې باقي د چا متعلق فیصله د جنت نشي کولی، هغه د الله کار دی. ظاهر کې دلیل په بنیاد دقه ته ګوري. لور په پلار جاړي، زوی نه جاړي. خو په تمه دي که غوټه دې کور ته یوړه خوشحاله دی، او که غوټه دې کور ته یو نه دی لاس ته دې وګوري نو کوټې ته درنشي سلام هم در باندې نه اچي. لور به دله راشي بچې بابا زور دله کوم کېدله پخېږي بالښت ته جامې دلې دي. کله زوی ته یو ورځ ووایم بابا بچې دا جامې راله استري کړه، ماشاءالله دا زما کار دی، زه دله استري کړم. لور دله څونه جامې استري کوي، د مېلمنو د څونه خدمت کوي. بیا مونږ ورې په دې ښځو کبر کوو، کبر به پرې نه کوي. ګور اوس به ستا ذهن کې راځي چې الله ته هلک واخېسته د هغې مور او پلار نه لور یې ورکړه. یو تفسیر کې مې کتلی دی، اوس رانه خدای شته هېر دی، دا تفسیر خازنو که کوم یو خو ما نه هېر دی، ډېره موده مخکې کې مې کتلی، او که په یو حدیثو کتاب کې مې کتلی دی چې الله پاک د هغې هلک په بدل کې خدای د مور او پلار له لور ورکړه، د هغې لور په اولاد کې یعنې زامن وسان وسي، هغې لور په اولاد کې الله ویا پیغمبران پیدا کړه. هغې مور پلار له زوی خو کړلو ډېر کله ته داسې وي چې چا زوی مړ شي د یو پسې خفه وي، په ماشوموالي کې مړ شي د یو پسې خفه وي، نو ځای ته مه خفه کېږي، هېڅ پته نه لګي، هېڅ معلومات نشته. دا زوی د سبا لوی شوی وي، ډاکو ته جوړو، غل ته جوړو، قاتل ته جوړو، زناکار ته جوړو، بدعمله ته جوړو. دې زامن لږ شي پلاران ولیکه داسې ته جوړ شو بیا به سو. مې فکر مه کوه، دا قصه ورته وکړم چې الله پاک تا نه دا زوی لر که خدای به دې بدل درکړي، صبر پرې وکړه صبر. او بیا ورته څه وایي هغه اخري خبرې راځم، وي دا دیوال چې مې نیغ که نو څه وایي اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه. دا دیوال د 2 هلکان یتیمانان دې ښار کې 2 یتیمانانو، وکان تحته کنز لهما، د دې لاندې خزانه پرته وه دیوال. دا ما نوې لر کړی نو دا دیوال وروستې پس غورځېده، نو دا خو یتیمانان دي، ماشومان دي، تر سره پاتې کېږي، نو خزانه یې تره واله وروستې به یې و تر به خزانه والې وه، چې دیوال وغورځېږي خزانه را برسېره شي، یا که بل جوړی بنیاد به خامخا کنی چې بنیاد نه خور وباسې خزانه پکې خامخا راځي. او دا خزانه دي دپاره پلار دلته پټی ښو دی، دې دیوال لاندې پټی ښی وه. بس الله نه سوال کړی، الله ولا سوال پوره. كان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا. د دې هلکانو پلار نیک سړی پلار. زمونږ د طالبان وی په نیکم د پلار اطلاق کېږي او فقیر نیکم، نو بعضې حضرات چې پلار یې نیک، لیکن بعضې مفسرین وی په 9مه پیړۍ کې نیکه نیک سړی تېر شوی، نیکه 9مه پیړۍ کې. نو واوره نو فاراد ربهما فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك
وما فعلته عن امري ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبرا. ستا رب دې اراده وکړه ور پته ولګېده چې دا ما څه وکړل دا ما ته الله وویل دا وحي په ذریعه وحي راته راولېږله وما فعلته عن امري ما دا په خپله نه دي کړې الله ما ته وویل چې داسې وکړه. نو ګوره پلار اوومه پیړۍ کې زه په دویمه پیړۍ کې زه په درېیمه پیړۍ کې پلار نیک تېر شوی دی نو الله د هغه نیک پلار څونه لحاظ وساته دوه پیغمبران یې ورته راوستل او دیوال یې ورته نیغ پیغمبر دیوال نیغول عمرونو نیک عمل ته اوس ګوره یو سړي پلار زموږ علما لیکي وایي چې یو انسان نیک عمل وکړي د هغه اوو پشتو پورې به د هغه د اولاد له الله برکتونه او خیریتونه ورکړي. اشعة اللمحات کې دا د مشکات محشي دی شیخ عبدالحق دهلوي لیکلی دی د کتاب العلم کې خدا ما ډېره موده مخکې چې مشکات خو نو دا ما کتلی دی ما په خیال ما پې نښه هم لیکلې ده ما ته اوس هم یاد دي په هغه خپله اشعة اللمحات کې کتاب العلم کې هلته څه وایي دا شیخ عبدالحق دهلوي لوی عالم هم نیک سړی وایي چې کوم سړی علم وکړي که نه نو اوو پشتو پورې د هغه په بچو پسې علم منډې وي اوو پشتو پورې چې ته وایي علم وکړه عالم به عمل دا یو شرط پکې دی علم وکړه هغه ونه کړي بل ولا زویر نوسې راټینګ کړي علم منډې څه معنا دا علم لګیا دی دله پړه کې رغبت پیدا کېږي دا معنا علم وکړه چې اوو پیړو پورې دکې نوسو کې څوک علم ونه کړي نو علم ته بیا مخه والی وي زس پېره خپل کار عالم پلار برکات دغه دقه زمارونو وکانه ابوهما صالحا وما پیړۍ کې نیک سړی و پیړۍ پس الله موسی علیه السلام او حضرت خضر دو پیغمبران رالیږي او دیوال نیغی چې الله د دقې سړي د نیک عمل دومره لحاظ په دنیا کې کوي نو آخرت کې بس نه غله بس نه ورکوي دې وجه نه زمارو نیک عمل کوي بس هر انسان له پکار دی چې دې نیک عمل دې برکت به دې زوی ته میلاویږي دې برکت به دې نوستي ته میلاویږي او چې بد عمل کې نو تعلم نقصان شو بچی ته اوو پشتو پورې بس پیره ته وبلاندې راول مولا علی قاري لیکلی دي بله حواله مې ذهن ته راغله صاحب د مرقات د بالوالدین دا کم په مشکات جلد ثانی کې چې کم دا مور او پلار متعلق دا روایات دقه دی لیکلي هم ماته یاد دي ما په خپل مرقات په دې سرورق د هغې حواله لیکلې کرښه مې پراخ کړې ده څه وایي چې کم انسان د مور او پلار نه ازاري شو وو پشتو پورې بس پیرتوب لاندې راوړي وو پشتو که دې وایي چې زمونږ نیکه کړی مونږ خو نه دی کړی دې دې لاړ شي د هغه نیکه قبر له دې ځي او هلته تلاوت کوي نیکۍ دې کوي ثوابونه دې کوي نو خدای به دې خلاص وو پشتو پورې سپېرتوب به او چې کوم انسان د مور او پلار قدر وکړي احترام وکړي عزت وکړي وو پشتو پورې سعادت او خوشبختي به په دې اولاد کې لاندې روانه مولا علی قاري لوی سړی دی هغه لیکلي کته یې شوی ګور زمارونو نیک عمل ډېر ښه شی دی خدای دې موږ له نیک عمل ته پیسه خوندي کول او نه لګول دا ډېر خراب چیز دی د انسان دپاره او چې کومه پیسه دې خرچ کړه په ځان دې خرچ کړه په ځان په بچو دې خرچ کړه په ښځه دې خرچ کړه په ګاونډي دې ولګوله په عام مسلمان کونډه رونډه دې ولګوله جومات مدرسه غریب له دې ورکړه دا ګل شوه ګل دې ته ګل وایي د دې فایده به په دنیا کې هم الله درکوي او په آخرت کې به هم الله درکوي ما خو ویلي چې صحابو ته به رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم وکړه هغې کې به دویمه خبره نه وه خود حضور پاک څومره سخي و د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نه اس واغشت په بخاري شریف کې راځي هغه وی د الله رسول زه به پتا اس خرڅوم اس ستاسو وینا فبیا علم اسې ته واغشت پیسې حضرت عمر له ورکړې اقا ټیمه د حضرت عمر زوی ته عبدالله ابن عمر تبخیراتی ورکاغلی ورک دا وایي پلار نه ولا واغشت پیسې ورکړې
او زوی له ورکړه. داسې هم کولی شو چې پلار ته یې وایي چې دا اس دې زوی له ورکړه. نه، خپل یې پکې ځان را دننه کړه، په بیه یې واغېست، پیسې ورکړې او فوراً یې هماغه اس په هغه مجلس کې د هغه زوی عبدالله ابن عمر رضی الله عنه ته وبخ. صحابو کې الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم دقه صفتونه یې ښو. دا عبدالله ابن عمر رضی الله عنه یو ځل د احد سره خوا کې په لاره تېرېده روان، یو غلام و یو امرئې هغه ګډې چیلې سرولې، دې پسې امتحان کوي، ازمایش پې کوي، ګوري چې دا هلک د ده څه سوچ دی، د ده څه نظریه ده. عبدالله ابن عمر هغه هلک ته وایي، خو هغه هلک دې نه پېژني چې دا د حضرت عمر زوی دی. هلکه وایي یو ګډ چیلې را باندې خرڅ کا، او ورته وایي دا خو زما نه دي، دا خو د بل چا دي، زه خو غلام یم، دا خو د بل چا دي، د هغه د اجازت نه بغیر خو زه نشم خرڅولی. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه ورته وایي داسې وکړه، یو ګډ را باندې خرڅ کا، اوس به دلته ستا په مخ کې حلال کو او سرمن به تې وباسو، پوخ به یې کو، ته به هم غوښه وخورې او موږ به هم غوښه وخورو. او ورته یې مشره ما خو تا ته وایي چې زما نه دي، پردي دي، نو پردي ګډ را باندې څنګه در باندې خرڅ کړه؟ مالک به څه وایي چې ګډ دې څه کړه؟ دې پیسې ازمایش کوي، وایي داسې وکړه چل درته ښیم، ګډ را باندې خرڅ کړه، پیسې واله، پیسې به نغدې کې ستا به شي، غوښه به مونږ دلته صورته کړو، ته به هم وخورې مونږ. او که بېګاله مالک در نه تپوس وکړو چې په دې ګډانو کې خو یو ګډ کم دی، ورته وایي شرمخ خوړلی، شرمخ راغی ویې تښتو. په دې غرونو کې پخوا په دې شاړو کې شرمخان به ډېر، پیسې به هم نغدې کې، مالک به هم درته څه ونه وایي، غوښه به هم وخورې، موږ به هم وخورو. چې دا خبره یې وکړه، هغه غلام قبلې ته مخ کړې او اسمان ته یې ګوته ونیوله، وی این الله، الله مې کم ځای دی، الله مې نینی. چې ته وی مالک به درنه خبر نشي، نو مالک به خپل کار کوي، الله خبرېږي. فاین الله، زما الله به کم دی چې دا ګډ پتا پردې خرڅوم، پیسې جیب کې اچوم، هغه ته دروغ وایم، ما خو الله ویني که نه. زما وروڼو ګورې دا بنیادي خبره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اوه کسان به د قیامت پر ورځ د الله د عرش د سوري لاندې وي، اوه کسان. په هغه اوو کې یو کس هغه دی ذکر الله خالیا ففادت عیناه، چې الله ځان ته را یاد کي او دې سترګې وبېږي، اوښکې ته وبېږي او ځان ته الله را یاد کي، هېڅوک هم ني او په زړه کې د الله یره پرتی یو دغه کس دی. دا بنیادي څیز دی. مونږ وایو مړه پلان کې خو شته، نه یاره پلان کې خو نشته، ځه راشه مړه چې هر څه مې ووایي، دا به نه وی، هېڅوک نشته خو الله شته، الله دې ویني. که غلط کار کې که ښه کې الله دې ویني. د الله نه غیب نه، که د کور په ګوټ کې په بړستن کې دننه ګناه کې، په خدای قسم الله ته خبردار. که پټه نیکي کې رسول الله مبارک فرمایي په دې ښي لاس ورکا چې دا ګس لاس در نه خبر نشي. که ته وایې دې نه خو څوک خبر نشو، هېڅوک دې خبر نشي، خو رب ته خبر دی، الله دې ویني، الله به پې اجر درکوي او په دې خدای ډېر لوی اجر ورکوي. عبدالله ابن عمر پوه شو چې دا سړی خو د خدای نه یریدونکی دی، دا غلام لاړ، وی دا ګډې چیلی د چا دی؟ او ته د چا وی؟ د پلان کې. نیغ لاړ هغه مالک لی، وی ستا ګډې چیلی ما ولیدې د احد په خوا کې سره دی، خرڅی خو نه؟ وی ولې نه خرڅوم؟ وی په څو؟ وی په دې. بس پیسې ورته نغدې کړې. وی داسې وکړه دا غلام هم را باندې خرڅ کا، وی دا مې هم در باندې خرڅ کړه. پیسې یې غونډې ورکړې، او مې هغه غلام واغېشت، او مې هغه ګډې چیلی واغېشتې. ماښام ماسخوتن چې هغه غلام ګډې چیلی مالک له بوتلې، مالک ورته ویله که ما خو تم خرڅ کړې او دا ګډې چیلی مې غونډې خرڅې کړې. په چا؟ د عبدالله ابن عمر، د عمر په زوی باندې. زال ته بوځه. هغه له ګډې چیلی راوستې، دروازې وله راووتو، ما هغه سړی وایي دا خو هغه وختینې کاکاجي دی. وایي دا ګډې چیلی تا اغشتې دی؟ وی او. وی ځای راته وښایه دا کوم ځای ودروم؟ او وی زه دې م اغشتې یم؟ وی او.
وی ما ته هم د شپې ځای ښایي چې زه به کوم ځای سملم. عبدالله ابن عمر ورته بچې ما ته ځان له نه اغشتې، ما الله له اغشتې. هغه الله له مې اغشتې چې تا ما ته وختي وی چې ما وی مالک د نه څه خبرېږي او ګډ را خرڅ کا، او تا وی چې مالک خو دلته نشته، خو فاین الله، الله به مې کوم ځای وی؟ الله مې نه دی. کوم الله چې ستا پړه کې پروت دی او کوم الله نه چې ستا زړه یریږي، هغې الله دپاره مې اغشتې. ځه ازادې، ما خپل خدمت له او خپلې نوکرۍ له نه اغشتې. او بچې دا ګډې چیلی مې هم تا له اغشتې دي، دا هم ستا دي. ګډې چیلی هم ستا، ته هم د خدای. خدای داسې سخا وه په صحابه کرامو کې. هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سورې لاندې لوی شوي دي. د دواړو جهانو د مبارک سردار چترۍ پې د پاسه وه، د هغوی څادر ورباندې د پاسه وه. خو چې کوم صفت به په حضور پاک کې و، فوراً به یې عمل کوو. یقین یې و، زمونږ یقین نشته. هغوی د پیغمبر په خبره کلک یقین دی چې د خدای دپاره ورکړم، مال الله راکوي. د بلکل یقین و. زمونږ هغه یقین نشته. مونږ یې په غوږ اورو، خو مونږ وایو که دا 5 روپۍ هم د خدای په نوم ورکړې کمې شوې، که دا 100 روپۍ هم د خدای په نوم ورکړې دا کمې شوې، که دا 1000 روپۍ مو جومات ته د خدای په نوم ورکړې دا کمې شوې. هغوی به وی نه، دا ظاهر کې کمې شوې، خو په حقیقت کې د دې بدل الله په دنیا هم راکوي او د دې بدل به الله په آخرت کې راکوي. بنیادي څیز دقه یقین دی. زمونږ د علما وی حج او عمره د اسبابو د غنا نه دي. څه مطلب؟ چې څوک هم حج او عمره وکړي دی به غریب کېږي نه. او رسول الله مبارک هم فرمایي چې حج او عمره ینفیان الفقره، دا فقر ختموي. هلکه ولې فقر ختموي؟ ځکه ډېرې پیسې دي د الله په لار کې ولګولې، نو چې دې ولګولې نو تا به خدای غریبۍ نه، خدای به د مالدارۍ د دې بدل به خدای درکوي. مونږ څه وایو؟ اوهو دا خو 15 لکه روپۍ په حج لګي، په دې خو زما د زوی واده کېږي. اوهو دا 15 لکه روپۍ به زه څنګه لګوم؟ دقه زمونږ سوچ دی. پیغمبر یو څه وایي، مونږ په خولې وایو چې مونږ د نبي علیه السلام تابعدار یو او د حضور پاک اتباع کو لکه هغه یقین نشته چې کوم د صحابه او کوم مونږ له پکار پیسې لاړې مونږ وایي رانه ولګېد. او یوازې دا نه چې بلکل د خدای په نوم دې ولګولې که نه، خرچه دې وکړه، بدل دنیا کې خدای در نه که یاد وسه. و یو څیز به پکې وي چې الله دپاره، بلکل چې دا نیت دې پکې وي چې الله د ریاکارۍ نه لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. دا به نه وی چې زه په تا احسان کوم، دا به نه وی چې په مړه تعالی بلو ما پیسې درکړې، ما له کار نه کې ما ورسره څونه ښېګړې کړي دي، نن مې ورته د یو کار وی او رالی ونه کړ. دا نیت به نه کې، په ډېرې صدقه دوړه شوه. د چا نه به تمه نه کې، په تمه به شیشې نه ورکې. دا به نه وی په هغه به احسان نه کې، وایي ما دله دا شی درکړی دی. وایي مونږ خو دې غر کړو که نه، ټول عمر مونږ وایو که نه یاره د سره ما څونه ښېګړې کړي، دله ما څومره جامې، دله ما څومره جوړې، دله ما دونه ښېګړې، او دی ما سره ګوره د ما خبره نه مني. نو که ښېګړه یې د خدای دپاره کړي نو ولې یاد د مونږ دا ټولې قصې چې څومره دي د الله دپاره دي، صرف الله ده. یو د عبرت قصه مې درته مخکې هم کړې وه، بعضې دوستانو به نه اورېدلې. یو هلک په لاره تېرېده، میډیکل ریف و میډیکل ریف دا داروګان ماروګان د دې د اشتهار کوي او دا په ډاکټرانو ګرځوي چې د دې کمپنۍ دا دارو دي، دا دي، دا ښه دي، داسې یو سړی په لاره تېرېده او سخته ګرمي شوې، واه سخته ګرمي. د دې ګرمۍ نه دا مخ تک سور راوتی و. یو بوډۍ ښځه په یو کور کې اوسېدله، هغه بوډۍ بار راوتې وه. بوډۍ چې بار راوتې را ویې کتل نو دا میډیکل ریف دا هلک په لاره تېرېږي او ګرمي شوې ده او سخت دا مخ یې تک سور دی. هله ورته وایي بچې دا دننه شه، یو پوټې دمه شه، او لاړ او یو ګیلاس پی وله راواغېشتل او هغه هلک له یې ورکړل، بچې ډېره ګرمي دې شوې ده، مخ دې د ګرمۍ نه تک سور دی، دا پی وڅښه. په هغه هلک یې هغه پی وڅښل، یو ګیلاس پی او لږ یې دمه کړ. بچې دلته کښېنه چې دا ګرمي ختمه شي نو بیا به ځې. ګوره یو ښځه ده، یو ګیلاس پی دی په هغه هلک باندې وڅښل. زمانه ډېره زیاته تېره شوه، لږه نه ډېره زمانه، ډېره موده تېره شوه. دا بوډۍ دې کور کې اوسېده،
دا غریب چتا بهوشه شوی ده بیماری پر راغلی ده ګاونډیانو وړی ده هسپتال چې هسپتال ته وړی ده هلته کې ردې علاج شوی دی چې علاج یې وشو د زړه تکلیف وته بائی پاس اپریشن یې ورته کړی چې کله دا بالکل ټیک شوه هغه هسپتال کې خو بل رست والی یا مخکې جمع کوي یا رست والی او ټول دارو درمل او خوراک مراک په هسپتال دا بار ملکونو کې اوس هم داسې شته هر څه ورکوي چې دا ښځه جوړه شو ټیک شوه او دا ډسچارج شوه او ورته وی چې ته بس ته جوړه شوې ته ځه ته مونږ بېهوشه راوړی وې مونږ د زړه اپریشن وکړو ټیک شوې نو چې دا هغه کاونټر ته لاړه چې کوم ځای نه هغه دا ډسچارج کېږي نو هغوی ورته بل راوویسته چې په تا دومره لکه روپۍ خرچه شوې ده ښځې په ځان راکېښودې تا خدای پاک غر کړم مونږ ما څه کار و ما سره دونه پیسې کم دي ما سره دومره پیسې کم دي زه د کمې راوړم او هغه چې هسپتال ته راوړې هغوی ته هم خیرې کولې دا د خدای غر کې زه سله راوړم خو بوډۍ ښځه مړه به مه کړه زه د هسپتال ته چا ولې راوړم ما له ولې علاج کوم ما سره دومره پیسې دا د لکونو روپۍ کوس کم دي پرایویټ هسپتال ته یې راوړې ما ته ته په مصیبت اختی یم هغه ورته وایي هغه سړی یا ښځه او ته یې ترورې چغې مه وه نو وایي پیسې ده که بیا وایي ته خبره خو وګوره دا کاغذ ته واړوه چې کاغذ یې واړو نو هغې باندې یې لیکلي وو چې ستا پیسې وصول شوي دي پیډ ختم وصول شوي دي نو بس دا لکه خوشحاله خو شو چې پیسې خو زما بل چا ورکړي دي زه دې نه خلاص شوم خو دا پیسې مې چا ورکړي دي دا راته ووایي چې زما دا دومره لکونه روپۍ خرچه چې په ما شوې ده نو دا چا دا پیسې ورکړي دي څوک داسې یو انسان و چې زما دا قرضې خلاصه کړې ده لکونه روپۍ نو هغه سړی ورته ووایي ترورې ته لاندې خو ګوره که نه نظر دې لګي که نه لګي نو لاندې پکې په انګریزۍ کې یو جمله لیکلې وه چې تھینکس فار ا ګلاس آف ملک چې د یو ګیلاس د پیو شکریه د یو ګیلاس د پیو شکریه چې ښځې پته ولګوله دا پرایویټ هسپتال د هغې هلکو چې کوم هلک باندې دې پیس کړي هغه خدای کامیاب کړی دی مالدار کړی دی هسپتال یې جوړ کړی د زړونو قیمتي او چې څنګه دا ښځه راوړې ده او هغه لیدلې ده نو هغه پېژندلې ده چې دا خو همغه ښځه ده چې یو وخت کې په ما یو ګیلاس پیس کړي فري علاج یې ورته دا زړونه بدلونکی انسان نه دی دا الله دی پړه کې اچول دا د الله کار دی دا نظام د الله په لاس کې دی دا نظام قسم په خدای چلے دا سوچونه کې او فکرونه کې چې ګنې زه یو ځل روان وم عمرې له تلمه نو په عمره کې هغه د کراچۍ باندې زما تللو کراچۍ کې زمونږ سټی وه غالبا 1994 د دې ځای نه ما سره فیض محمد حاجي صاحب مو خدای پاک دې وبخي د دیدار آباد هم را سره ملګري همې ګوه خو هغه وفات شوي نور هم راسه یو دوه کسان نو چې زه تلمه نو کراچۍ کې زمونږ شپه وه نو قانون دی چې دا کوم ځای کې جز د دې خپل څه قانوني او یو ځای کې د سټی وي نو تاله هغوی هوټل درکوي نو مونږ چې کراچۍ ته لاړو هلته کې په ایرپورټ مونږ سینکوز شو مونږ د دلته نه ایجنټ ویلی 14,000 روپۍ ټکټ و ښه 16,000 نو مونږ ته ایجنټ ویلی چې شپه به دله حکومت درکوي جز والا به درکوي نو چې زه کوز شوم هلته کاونټر له تلمه چې زه ورته ویم چې مونږ له شپې له هوټل راکړي سبا زمونږ جدید ته فلایټ دی چې څنګه تلم یو بټوه پرته وه دا د اجانې غاړې ته ساچې بټوه ما زر راوچته کړه یو پنجابي و که سندي و هغه پې ګواښ وکړه خو ما راوچته کړه چې راوچته مې هلکه زمونږ د ملګري ده لکه مې وایي چې خو دا عمرې ملګري وایي د حج که نه بټوه هغه ده الله چې دا هغه کاونټر له لاړم هغه کاونټر ته مونږ وایي چې مونږ خو سبا فلایټ دی ټکټ مې ورته وښو هغه ما ته وایي چې بار ته دا یو کاغذ یې راکړه پرچه یې راکړه وي 2 کسان یې ما وایي دا به تاسو هوټل ته بار ګاډۍ ولاړ دی بوځي او سر به مو واپس راولي چې بل جس کې لاړ شي ما چې هغه بټوه وکتل نو په هغه بټوه کې شناختي کارډ هم
پاسپورټ مو ټیکټ مو ریالونه مو پکې نورې پیسې میسې مې پکې شناختي کارت مې راوویسته او هغه کاونټر والا ته مې دا زما ملګری دی دا ستا سړی څه شو وي دا هم دغې هوټل ته مونږ لېږلی دی یا تا ته کوم ته لېږو دی هم تاسو سره سبا روان دی د هغې کې دی مې ښه چې زه څنګه بس ته وخت هوټل ته یې بوتلو یاره ته یقین وکړه چې هوټل ته مونږ څنګه ورتلو که نه نو د هوټل په خوله کې یو څو کسان ولاړ دي یو دوه درې پکې بوډاګان دي او داسې هغه یو لاس رپېږي داسې خو چې ما وکتل ما وپېژنده که شناختي کارت شي خو یې ما سره مې بابا ولې یاره وي د ده نه هلته چې ته لاره کې بټوه پروت دی دا پاسپورټ هم دی ټیکټ هم دی هر څه دی او عمرې له روان او پته نه لګي چې کوم دی پروت دی دا پریشاني ده مې پریشانه کېږی مې ها مې دا خو نه ده مړه سم خوشحاله شو ځکه چې پاسپورټ هر څه ورته میلو شو ویزا او هر څه په هغې کړو سم خوشحاله هغه وخت سره 1500 روپۍ دی راوویستو ډېر ښه او ما یې راکړې هم بچې دا واله مې ما په بیه دله نه دی راوړی نو واخله 1500 روپۍ خوشحاله شو ورس الله دې بدل خلاصولو ته ګوره هغه ذات ته قسم په خدای لاس په لاس دله بدل خلاصوي ځکه خو رسول الله مبارک فرمایي انا اغیر منکم والله اغیر مني زه ستاسو نه غیرتي م الله زما نه غیرتي غیرتي له چا بدل په ځان نه پرېږدي مونږ وایو د خدای بندګانو ورکې الله له قسم دې که بدل پرېږدي دلی درکوي خو بس خلک وایي نه که مې ورکړه دی راکوي کمیږي صحبه چې زه سبا جاس کې کېناستو او جدې ته ورسېدل ماما مې راپسې راغلی و د هغه به دا هغه زمانه کې دا کیسټې وې د نعتونو دا کیسټې به یې خوښې نو ما وله دلته یو حافظو په دې عثمانزو کې ډېر ښکلی حافظ و هغه به هغه نعتخواني کوله لکه څه نوم یې حسین شاه پیسه هغه نه مې وله کیسټ ډک کړی د نعتونو چې زه څنګه لاړم ایرپورټ نه بار یو برجی وه داسې هغه برجی سره مې خپل بیګ او ما سره م بټوه وه هغه هر څه کېښوده د ده په انتظار یم دغه د چې راغې ودرېده ما ته وي زه خورې چې خېجو ګاډي ته سامان هم ګاډي ته وخېجو روان شو یاره چې د جدې نه بار هم داسې نیم مزل وکړو ما ته وي خورې د ما کیسټ ترې راوړی دی که نه مې او وي راکړه چې ولګو که نه چې اوس کیسټ راکړه ولګو وړه مې ټس نارې کړې اخو مې بټوه کې دی هلکه مې ته وګوره بټوه جوړدمان هلته کې په هغه ایرپورټ کې پاتې شو ما ته وي نه یاره بټوه ما سامان ټول شاته ډېر کېښودی یاره مې زما شک ته ودرېږ ما وی کېښود یاره مې ته ودرېږه ګورو چې ګاډۍ ودره چې وکتل بیګ هر څه بټوه نه وه ځه اوس څه کې بټوه کې پیسې هم دي ریالونه هم دي او نور هر څه پرېږده پاسپورټ او ټیکټ هر څه پکې دي یا خدایه دا څه په مصیبت وړی اوس هلته ټرن کم دی هلته کې دا واپس یو ټرن نه دی دا ډېر لرې وي ځکه موټر وی بس سړک خولې روانې شوې ځکه نور څه نشته پیسې خو به چانه قرض هم والي خپل هم شته رشته دار هم شته خو پاسپورټ ویزې سره بس هغه غریب نم خولې بیګي منډې منډې تلو یو ځای کې ټرن و هلته کې م ګاډي راته وکړه راته وکړه راځه ایرپورټ ته بلا وخت وړی چې په ایرپورټ ور دننه شو برجۍ ته مې وکتل زما بټوه پرته وه خو بیا مې مړه کېټسه وه مې چا به سامان ایستې و تشه بټوه به پرته یاره ته یقین وکړه چې بټوه مې راوچته کړه او کولاو مې کړه هر څه پکې محفوظ پراته ما یې ربه ډېر زر دی بدل راک راته دې وښوله چې که هلته دې په هغه شي سترګې پټې کړې وې دلته به د نو دار ستلل زما وروڼو الله پاک د چا بدل پرېږدي نه په هغه سات ته له خدای پاک بدل درکوي د خدای په لار کې نه ورکې سزا یې څومره ده والذین یکنزون الذهب والفدة او الله فرمایي چې سره او سپین خزانه کې او د خدای په لار کې نه خرچ کوي حقوق نه ورکوي نه پردی حق دا هم د خدای په حکم دی نه د الله حق نه جومات کې نه غریب لا نه کونډې لا نه صدقه نه خیرات الله وی فبشرهم بعذاب علیم اے محبوبه د دردناک عذاب زیرې والا ورکا دردناک عذاب برسیږي هغه دردناک عذاب څه دی دا یوم یحمى علیها فی نار جهنم دا مالونه به خدای راوالي د دې نه به الله تختې جوړه کړي تختې او دا به د جهنم په اور کې سری کی ګرمې به کړي او د دې انسان تندیله او شاله او اړخونه له به پې داغونه ورکوي دقه مال باندې داغونه به درته میلاویږي او بیا به څه وایي هذا ما کنستم لانفسکم
دا هغه مالو چې ځان له مو جمع کړی فذوقوا ما کنتم تکنزون چې کم مال هم ځان له خزانه کړی د هغې سزا او د هغې وبال السکا اوس به څه کوې ورسره خو مال دې جمع کړو پرېږدې خو بچو ته دې پرېښود نسو ته دې پرېښود او د خدای لار کې دې ونه لګو د دې نه د اوسپنې تختې جوړېږي د دوزخ اور کې به سري کېږي او داغونه به درکوي دا د الله د قرآن وینا ده حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا مال به الله ګرم کی کم مال نه چې ته زکات نه ورکې ډېر خلک دې زکات نه ورکوي داسې معمولي غوندې چې ته یو 100 روپۍ ورکې باقي زکات نه ورکوي وی مال کمیږي د خدای بنده که زیات نه شو د خدای د رضا دپاره یې ورکه راشه ولې خدای دروغ وي پیغمبر دروغ وایي الحمدلله رښتیا وایي دا پیسې به راواخلې او دا به د اوسپنې ګرمې به کي او په دې تی د پاسه به یې کېدي د تی د اثر نه دی په دې د پاسه به یې کېدي او دا به دومره ګرم وي چې شاته دې اولي ته به یې توخېږي او شاته به په دې اولي ورته کېدي دا به دومره ګرم وي چې مخامخ بار به دې تی ته دا ته ورسېږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بلکې قرآن کې راځي سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامة بعضو خلکو له به الله داسې وکړي چې د دې مار نه به د دې مال نه به خدای یو اجدها جوړه کړي غټ خامار به ترې جوړه کړي هغه خامار به راوالي او دله به یې په دې غاړه کې راواچوي او دا وښکي به وله شوکوي دا وښکي په دې به ورته چکونه لګوي چې په دې خولې تا مردار مال خوړلی دی زکات ته نه دی ورکړی صدقه خیرات ته نه دی کړی دا وښکي به ورته راکاږي چکونه به لګوي او مار به ورسره خبرې هم کوي انا کنزکه انا مالکه زه ستا خزانه یم زه ستا مال یم ګورې ښه ستا خزانه یم ټیک شه ورته اوس د مارونو دا ولې مونږ د خدای په لار کې خرچې نه کوو دا مال ولې نه ورکوو مونږ یریږو چې کم به شي دغه بنیادي وجه ده نو پیغمبر وایي نه کمیږي الله وایي نه کمیږي خاړو دا کم شو ته وایې کم شو نو دا کمیدل د ښه دي د دې نه چې په قبر کې او په آخرت کې په الله سزا درکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا باندې په څاروو کې زکات واجب شوي لازمي او نه ورکوي وایي د قیامت په میدان کې به دې خدای غټ کړي او په دې میدان کې به یې خور کړي داسې وجود به وله غټ کړي او خور به کړي او دا څاروي به پې پسه ګرځوي دا چې کوم څاروو کې زکات نه دی ورکوي دا به د پاسه تاویږي ګرځي او چې کوم څاروي هغه د اوښان وغیره دي چکونه به پې لګوي او چې کوم د ښکرو والا څاروي دي ګډان او غویان وغیره نو په ښکرو به یې وایي کوم څاروي چې هغه بنده پیو له ساتلی وي نو په هغې کې زکات نشته ځان له ساتلی یو دی که دوه دي کوم څاروي چې هغه یو انسان تجارت له ساتلی یو هغې کې د قلبه ساتلی د کار پې کوي خیر پروا نشته که قلبه دی له ساتلی چې مزدوري به پې کوم خلکو به پې یوې کوم په دې هم زکات نشته غوی سنډی دی له اخیستی دی چې زه به پې کار کوم ریړه به پې چلوم خلکو له پې مزدوري به پې کوم بار به پې راوړم په دې کې هم نشته ځان له کار له ساتلی په دې کې هم نشته هغه څاروي چې هغې تجارت له اخیستی دی دا تاجران اکثر ګډان چیلي او یا څاروي اخلي او خرڅوي تجارت دپاره دې کې ګورې زکات شته یو هغه یو قسم څاروي دی هغه دلته نشته دا ګډان چیلی چې سرن لی اخیستی یا اوښان هغه سری د بلوچستان کې شته په دې سین کې شته زمونږ په وطن کې هغه نشته دی زمونږ وطن کې را دوه قسمه درې څاروي دي یو یې خپل کار له اخیستی زمیندارو کروانې چې دا ما کار له اخیستی دي کار به پې کوم پی به ته اخلم زمینداره به پې کومه بچي راوړل نو د بچي به هم ته خرڅوم یو دا په دې زکات نشته یو هغې چې دې دپاره یې قلبه اخیستي چې خلکو له پې لګیا دی کار کوي مزدوري دې کې هم نشته چې دا اخیستل خرڅول خرڅوي او اخلي د منډۍ دا سوداګران نو دوی به د دې خپل قیمت به یې ولګوي او د هغې زکات به ورکړي ورې نه که دقه یې سزا ده چې دا کومه سزا درته ما وویله په مال کې بخل مه کوئ بس د خدای په لار کې خرچې کوئ ورو مې درته ووی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سخي دی نو قریب من الله الله ته نږدې دی قریب من الجنه جنت ته نږدې دی قریب من الناس خلقو ته هم نږدې دی
ولې خلک یې صفت کوي څوک ته نه تښتي مړه دا خو ډېر ښه سړی او بخیل بعید من الله د الله نه لرې دی بعید من الناس خلکو نه هم لرې څوک په نږدې کېږي نه ورو کې که مړه وی د 2 پیسو خیر پکې نشته دی او بعید من الجنه د جنت نه هم لرې دی اور ته نږدې دی بس د خدای شان دی که نه چې بخل ډېر خطر او دا بخل چې که نه دا بخیلوالی بعضې سړی په خپله خي په ځان او په بچو خوري پردو له نه ورکوي او بعضې ظالم کنجوسي کنجوس خو پېژنئ که نه کړوس ورته وي کړوس او کنجوس چې نه ځان ته نه کېږي او نه بل ته نه کېږي بس پیسه د جیب راوباسي نه لاس کې روپۍ نیولي او که هغه روپۍ خوله شي روپۍ ورته جاړي ورته خوله شي چې باباجي یا مې جیب کې کېده او یا مې ولګاوه دته کنجوس وایي دته کړوس وایي کړوس نه ځان ته او بعضې خو دی چې ځان ته اړه کېږي خو بل ته نه یو سړی اوس مړ دی خدای دې وبخي ښځه به مونږ کار راتله هغه هم وفات شوې ده یاره دواړه دې خدای وبخي ښه انسان نو ما ته به هغه ښځه وې ما ته وې یاره دې سړي ته اوس نصیحت وکړه خو ما مه یادوه نو مې چې زه تا نه یادوم نو ما ته وایي چې تا ته پیریان وال ویلې دي که څنګه چل او سړی مې غوسناک دی ما له ولې کار ګور نه نه وایي ته ورته نصیحت وکړه مې څه وایي غوښه راوړې غوښه نو چې غوښه راوړې نو یې ما ته وایي چې دا باندې کړه ووینځئ په خپله کله ووینځي ټوکړې یې کله وله زوکم نو یې زه ورته ناست یم نو یې هغه غوښه چې پخه شي نو سمسۍ باندې راوباسي په پلیټ کې وخوري ظالم بچی کیلو 2 کیلو غوښه غونډه وخوري د سیل نو یې اخره کې چمړې پاتې شي او ډوکي مډوکي پاتې شي نو یې دیکه ورکړي چې ځه خدای مې پرېښو بس دا دې په بچو مه خوره ته مه خوره ته ورته دونه ووایه چې 2 کیلو روړی نو ظالمه کیلو خوره دا کیلو خو پکې دی نو هغه چمړې واړه کم ځای خوري او زمونږ کم ځای تېرېږي نو بعضې داسې خلک او بعضې داسې هم دي هلته ته ووایم بعضې داسې هم دي چې د ظالم ځان ته هم نړی کېږي او پردو ته نو د هغه کور والا دې خدای وبخي هغې به وي وي د سپېرنه ځان تړی کېږي او نه مونږ تړی کېږي نو وي مونږ خو هر څه راوړو وي د کندونه غنم دانې خرڅو د ده نه پټې او وي ځان لږ غوښه هم راوړو او چرګان هم راوړو هر څه راوړو وي مونږ ښه خورو او وي دې سپېرنه ټماټر ټکوو او وله ورکوو وي ځکه وي داسې وي دې ته خوراک وایي وي دقسې وي بچت کوئ بچت چې بچت کوو په تا هم دا ټماټر او چټني او شوملې خورو او یم په خپله ښه چرګ لږې د ظالم بیا خو پوهېږي نه یو سړی و نو هغه خانه بدوش و خانه بدوش یو خو بشیرجان دی بشیرجان خو دومره غټ شوم دی که نه توبه وباسه چې د جیب نه 2 روپۍ د ظالم نه راوځي کله ورسره نمي او کله ښه جیب ډکي دا یو طرف جیب هم پړسېدلي او دا بل طرف جیب هم پړسېدلي زه خو پېژم چې نن یې شیوالی دی نو خبره مې دې پورې کوله چې هغه د خانه بدوش یو خیمه وه نو یو سړی غریب په لاره تېرېده نو هغه اوږې خانه بدوشو ته وایي اوږې ما او د خدای په نوم سره کې نو هغه ښځې زر په پلیټ کې ترکاري راواچولو ډوډۍ خاوند ورته څه کوې وایي دغه سړی دی غریب دی سوالګر دی هغه له ورکوم کېده خبیث لور هغه له ورکوم زمونږ پې پېښ ووته سار نه ماښامه پورې منډې و پیسې پیدا کوو او ته یې ویې خلکو له ورکوې ښځه ورته وایي خدای دې بېخ وباسه د شومپړق بچیه غریب دی اوږې دې بس ځان لرې ګټي دا د ما مال دې ما راوړی دی ته یې ویې او ته بیا وایي ګوره د خدای نوم یې واخېسته د الله د نوم نه قربان دا لږه روټۍ ډېر کېره ښځه غریبه خو بیا د خاوند نه یېرې هغه ډوډۍ پکې دا غریب لاړ هلته له خانه بدوشو بله خیمه لګېدلې هلته یې اواز وکړه ډوډۍ راکړې اوږې ما هغه سړی ښځې ته وایي هله شابه غریب دی د خدای او دغه یو نوړی ډوډۍ او ترکاري راواله ورکړه ښځه ورته ولې ورکړه وایي خدای دې بېخ وباسه زما مال دی ما ګټلې ده ته یې ورکړه وایي تا ګټلې ده خو ما پخ کړې ده اور ما بل کړی دی پوکي ما والي تا ما تېر کړی دی ورکه نو ښځې ورنه کړه نو د سوالګري وخندل نو هغه سړی ورته وایي ملګري ولې دې وخندل وایي او مې خندل دی چې خبره مې لوړې غوندې ولیدل هلته ښځې راکوله خو سړی شومپړق و هغه را باندې خدای ونیوه دلته ته راکې ښځه شومپړقه ده هغه را باندې خدای ونیوله نو هغه سړی ورته وایي دا څه ده
خندا خبره خو نه ده وی هغه زما خور ده او دا سپیره د هغه خور ده وی څنګه چې هغه بشیر جان دی څنګه چې هغه کړوس دی نو دغه رنګې دا خور هم کړوسه ده او څنګه چې زه سخي به نو خور به هم سخي دا زما خور ده هم سخي هغه هم سخي هغه بېوقوف کړوس دی نو دا هم کړوس ده نو بعد دی که نه چې نسبن د خدای شان دی که ته ورته مینت هم کې او زاري م ورته کوې چې د خدای کور دی د خدای جومات دی مدرسه ده ورکه که نه هغه پلار نه پکې دا صفت راغلي پلار کې د نیکه نه دا صفت راغلي خو پیسه ورسره ډېرې په خدای یقین خپې بلې خپې به ګرځي او دا څښا پوندې به یې نیولي دا څښا پوندې چې لکه راشي چې دا پوندې خدای لپاره اکمال وم خدای دې غر کا لږ مال دې دی لږ دولت دی په خدای د دې خلقو د مالونو نه شلېږي مال ته پاتې شو نوسوتا او ټوله ورځ دغه شملې دي او لاوڼ دی او چټني ده ولې که نه بچو له راوړی نو یې په ځان لګوي خدای ته وګورئ داسې مه کېږئ په ځان هم ولګوئ اسراف او تبذیر مه کوئ په ځان هم خرچه وکړئ په بچو هم خرچه وکړئ په ښځو هم خرچه وکړئ ګاونډي له هم ورکړئ کونډو له هم ورکړئ یتیمانانو له هم ورکړئ قسم دی ګورې قسمیت درته ویم دا به نه وی چې یوازې زکات حق دی ان فی المال لحقا سوى الزکات د ترمذي حدیث دی دا چې په ګاونډ کې د کم د لوږې مري قسم دی د دې در باندې حق دی خدای به درنه تپوس کوي چرګان خورې قورمې خورې او ګاونډي غریب ترې ډوډۍ نه میلاویږي نن داسې دور دی داسې وخت دی چې خلکو سره د علاج پیسې نشته سلمان ما ته خبره کوله زما زوی وی هسپتال کې چې وم ډاکټر مریض ته به هم دارو لیکل چې سار به رالو سار که نه نو موږ وی دارو ما خو نه دي راوړه تا ته چې ما پرون لیکلي وو چې دا دارو راوړه وی په څه راوړم څه دي راسه د خلکو بچي د دارو د لاسه چې پلار او مور سره دارو نشته په هسپتال کې تړته کې وی او لاړل مړه شو خلکو سره د درمل او د دارو پیسې نشته وشه خلک نن د لوږې دونه ګراني ده چې خلک د لوږې مري او بعضې خلک د پیسو د لاسه چوي حقونه یې در باندې د دې غریبانان د دې ګاونډیانو حقونه یې در باندې یو خو مهرباني وکړئ زکات پوره ورکړئ کوتاهي پکې مه کوئ او چې دا کوم په ګاونډ کې غریبانان دي کونډې یتیمانان مسکینان د دوی خیال ساتئ روړه وړه وله اخلئ ګوړه وله اخلئ غریبانان دي چینی وله اخلئ جامې وله اخلئ په زکات کې ما نه پرونه مجي صاحب تپوس وکړو جامې هم ورکولی شي قیمت به ولګې چې د دومره پیسو دي دا ورکولی شي په زکات کې وړه هم ورکولی شي مثلا تروړه چې په سودا دا دونه تروړه مې ورکړه دا د هغې قیمت دی دا زما زکات شو ګوړه ده مثلا مثلا 500 چې ده چاله ورکړي دا د دونه پیسو ده دونه پیسې د زکات کې لاړ دا ورکولی شي تاسو ورکړئ دې غریبانانو جزانانو له بدل بدل خدای درکړي څومره چې ورکې هغه به درته راځي څومره چې ورکې راځي به نو زه څه ووایم درته چې د خدای او د رسول خبرې نو په هغې کې زما د خبرې څه ضرورت دی بخل به نه کوئ او سخا به کوئ ښه انشاءالله الله هم خوشحاله که الله هم خیر و برکت نصیب کړه